د خپل صحت وخت په وخت چیک اپ کوئ چې ستاسو په صحت کې څه اپ اینډ ډاون خو نشته. بلډ پریشر ته چیک کو 120/80 دی نو دا نارمل دی. پلس دی چیک کو که د 60 او د 100 په منځ کې دی نو دا نارمل دی. پلس موږ د زړه دړکن ته وایو، هارت بیټ ته وایو. شوګر چې د خوراک نه مخکې د روټۍ نه مخکې موږ چیک کو د 70 او د 100 په منځ کې رالی نو دا نارمل دی. خو که په نهره موږ چیک کو او دا د 70 نه کم وو نو د دې مطلب دا دی چې شوګر لیول زموږ کم شوی دی. او که د 100 نه سیوا وو نو مطلب دا دی چې دا اوس زموږ شوګر لیول سیوا شوی دی. او که د خوراک نه وروسته موږ خپل شوګر لیول چیک کو او دا د 140 رالی، دا د 140 پورې رالی نو دا نارمل دی. ځکه چې په خوراک کې خو موږ شوګر والو، خواږه کې زموږ وجود ته لاړ شي نو د شوګر مقدار د خوراک سره لږ سیوا شي. نو که د خوراک نه وروسته 140 رالی هم نو مسله نه ده، نارمل. کولیسټرول لیول یې چیک کو که دا د 200 mg پر ډي ایل رالی نو دا نارمل دی، یا د دې نه معمولي کم رالی بیا هم نارمل دی. که موږ په 1 منټ کې د 16 نه واخله د 20 پورې ساه اخیستله نو دا نارمل دی زموږ، دا بریتنګ نارمل دی. خو که موږ چېرته بریتنګ په 1 منټ کې د 16 نه کمه ساه اخیستله یا هم د 20 نه سیوا اخیستله نو بیا نارمل نه ده، د ساه څه مسله بیا موږ ته شته دی. ټمپریچر کې چیک کو 98 فارنهایټ رالی دا نارمل دی، صحیح دی. که د 98 نه سیوا راځي نو دا د دې خبرې اشاره کوي چې اوس زموږ ټمپریچر بر روان دی. د بلډ ټیسټ دی وکړو، بلډ که زموږ په وجود کې د 5 نه واله تر د 6 لیټره پورې دي نو نارمل دی، زموږ وینه پوره ده. که د 5 لیټر نه کمیږي نو د دې مطلب دا دی چې زموږ وینه کمیږي. دغه شانته د هیموګلوبین د بلډ ټیسټ وکړو، که د زنانو ایچ بي لیول د 12 نه 16 پورې رالی نو دا نارمل دی. خو که د 12 نه راښکته شو نو مطلب دا دی چې د دې اوس ایچ بي لیول کم دی، وینه یې کمه ده. او که سړو ټیسټ وکړو، هلکانو ټیسټ وکړو او د دې ایچ بي لیول د 14 نه د 18 پورې رالی نو دا بیا نارمل دی. خو که د 14 نه کمیدلو نو دې مطلب دا دی چې د دې ایچ بي لیول اوس کم دی. د هلکانو ایچ بي لیول لږ سیوای او د جینکو کمي. د ټرایګلیسراید ټیسټ دی وکړو، ټرایګلیسراید دی معلوم کړو که دا د 150 mg پر ډي ایل پورې رالی نو دا نارمل دی. که د دې نه څه اپ اینډ ډاون پکې نو پوه شه چې دا اوس خوځېدلی، دا نارمل نه دی. نو په کار دا ده چې کله ناکله تاسو د خپل صحت دپاره دا څیزونه ګورئ چې تاسو صحتمند یوئ که نه، په صحت کې څه فرق شته، څه نقصان شته. نو وخت په وخت دا تاسو چیک کوئ چې تاسو ته پته لګي.